کوم چا چې ولیدي هغه زما پلار دی، زه سخت نازیبه الفاظ یې ولیدل. دوستانو دا خبرې تاسو واورېدې، دا د دې کس چې کوم سخي نومې دی د زوی خبرې وې. تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی شئ، دا ټول فیسبوک د همدې قصو نه ډک دی، د همدې خبرو نه ډک دی چې دا غازي سید خان را پاڅېدلی دی او دغه کوم ګستاخ چې دی دغه ګستاخ یې وژلی دی. دا ټول فیسبوک د همدې خبرو نه ډک دی. ډېرو کسانو په دې کې دا خبرې هم کولې چې ګینې خبرې به دغه کس نه وي کړي، دا کوم ګستاخ چې دی یعنې دا کوم ګستاخ دی ده به دا خبرې نه وي کړي، یا به د ده دا کلیپونه کټ شوي را کټ شوي. خو دغه دی تاسو یې د زوی خبره هم واورېدې چې زوی په خپلو خبرو کې وویل چې زما پلار دا کوم کار چې کړی یعنې ډېره لویه ګستاخي کړې ده او زوی د ټول امت منه معافي غوښتله چې زما پلار دا کوم کار دی نو دا یې زیاتې کړی. یقینا چې زیاتې کړی دی. تاسو کتلی شئ په دې کې دغه دي د دې نه وړاندې جرګې هم شوې وې، هغه تصویرونه هغه ویډیوګانې هم راغلې وې. اوس یې زوی هم دا بیان ورکړی دی، خو داسې ښکاري چې زوی دا بیان په هغه ټیم کې ورکړی و کوم ټیم کې چې پلار ژوندی و. اوس خو پلار وفات شوی دی، یعنې پلار یې اوس قتل شو ځکه چې هغه ګستي کړې وه او د ګستاخۍ انجام ته ورسېدو. نو دا تازه ترین اپډیټ و چې د ده د زوی مو تاسو سره شریک